او امام غزالی ډېر لوی عالم تیر شوی دی. اوس هم چې څوک د یو عالم صفت کوي هلکه وایي غزالی الدهر دا خو د خپلې زمانې امام غزالی دی. ډېر لوی عالم، ډېر لوی د احادیثو د تفسیر د احکام شرعیو د فقه امام د تصوف ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی عالم تیر شوی دی د نبي علیه السلام په امت کې. هغه خپله واقع لیکي وي، یو سړی بازار ته لاړ، یو مرۍ یې اخیسته. دوکاندار نه یې تپوس وکړه دا مرۍ ډېر ښه شته، مزېدار او مضبوط تکړه مرۍ. پخوا به غلامان خرڅېدل، څو خرڅی؟ سړی خرڅونکی نیک سړی و، وی بلکل په دې پیسو خرڅوم. هلکه صاحب پکې شته، وی ده کې یو عیب دی، نور پکې سم عیب نشته. د کار ښه شین تندر دی، ښه تکړه دی او خشته هم ښه ښکلی دی. تابعدار هم دی چې کومې خبرې لېږم په یو منډه ځي. بیماري هم پکې نشته. د مرۍ دغه عیب دی چې بیمار یا تېښته را تېښته کوي، تښتي هم نه، تښتېدل هم پکې نشته. زما پوره تابعدار دی. یو عیب پکې دی، هغه دا چې چغلي خور دی. زما وروڼو د شریعت مسله زده کړئ. یو سړی یو شی خرڅوي، عیب به یې ښایي چې ده کې دا عیب دی، او چې عیب یې ونه ښه ګناه یې وګټله. بیا د عیب نه پس که هغه سړی اخیستونکي اخلي وادي اخلي، که نه اخلي نه دی اخلي، عیب به دی ښایي. رسول الله مبارک فرمایي چې چا اخیستونکي او خرڅونکي د خپل شي عیب بیان نه که، د ده د دې اخیستلو کې او په دې خرڅولو کې به الله خیر او برکت نیک دي، برکت به پکې نه. او که چا عیب بیان که چې یاره که زما دې شي کې دا عیب دی، نو الله به د ده په دې شي کې خیر او برکت واچوي. برکت خو لوی شی دی ګوره. دا د نبي علیه السلام مبارک حدیث بخاري شریف کې حدیث. من کتمه هغه اخیستونکي خرڅونکي چې کتمان یعنې عیب پټ که، محقت برکت بیعهما، د بیع او د خرڅولو برکت به ختم شي. فان بینا که عیب بیان که، وصدقه او یو بل ته رښتیا خبره وکړه، بورک لهما فی بیعهما، د دواړو په دې اخیستلو خرڅولو کې به الله برکت پیدا کړي. په لس شي خرڅ که عیب دی خو په لږ دې خرڅ که، دې لسو نه به الله درته د 100,000 روپو کار برابر کړي. او که دروغ دی وي او عیبجن شی دې خرڅ که، په 100 دې خرڅ کړه 10 روپو شی، دا به درنه په داسې سوړه وځي چې ته به هم پکې پریشان یې او پیسې هم درنه لړې شي. دا خو زه نه یم، رسول الله مبارک فرمایي عیب به ښه ګورې، داسې به نه کړي. نن سبا خو زه حیران یم، په خدای یقین وکړه عیبجن څیزونه د عیب نه ډک څیزونه در باندې په ګرانه خرڅوي. ما بل ورځ یو ځای کې سودا کول، نن یې 4مه 5مه ورځ، یو شاګرد مې دی، شاګرد د حدیثو شاګرد مې دی، د هغه د زوی دوکان و ښې پېژندم. سودا مې ترې واخیست چې کور ته مې ټول څښاک څیزونه یې راکړل. نو څه کوې اوس؟ ټول څښم. خدای پاک په چا اعتماد کې یاد ساتئ. دوکاندار طبقې تاسو ته خصوصا وی چې یو ګاهک ته باندې اعتماد وکړي، اعتماد چې ماله دا شی راکړه، نو بیا به د ګاهک چې اعتماد در باندې وکړه نو ښه شی به ورکړي. که عیبجن وی دی کې دا عیب، او چې ګاهک ته باندې اعتماد وکړه نو د بازار نرخ نه ګران به قطعا نه ورکړي، پته یې یقین اعتماد وکړه. او که بیا هم وله ګران ورکړي نو ګناه کوي. بعضې وخت کې سړی جوړه نه شي کولی، حیا ورځي، او په دوکاندار اعتماد وکړي. دوکاندار وي راشه جوړه نه شي کولی، سټ کې وله مضبوط ډق ورکړه چې ښې ډېرې پیسې دې وګټې، وګټه خو آرام دې وګټل، بیا به دله راځي هم نه دا سړی. اوس ما له قسم هم راکړه، بیا به په هغه طرف نه ورځو. ته پیدا شوه 2-3 روپۍ را نه وګټلې، خو بیا به نورې نه ګټي، که نور کله خو مې سودا کول خو دې نه کوم. هسې یو مثال مې دله درکړه. نو عیب به بیانې، خامخا به ذکر کې. رسول الله مبارک یو ځای کې بازار ګرځېده، غنم خرڅېدل. غنم چې وکتله ګیلاس مبارک یې پکې ومنډه، لاندې لامدو بره اوچو. هلکه دا ولې؟ وی صاحب باران پرې شوی دی. باران د پاسه کېږي او که لاندې کېږي؟ باران کېده د پاسه نه لاندې لمدو. دا دوکه به نه کوې، بلکل قطعا دا ګناه ده. حلاله ګټه ته ګوره په لږ کې به ډېر خیر او برکت دی، او چې حرامه دې ډېره وګټله دا به درنه په داسې لار وځي چې خفه به مې او درنه به ځي. نو هغه سړی ورته وایي چې دا غلام دا مرۍ خو خرڅوم، خو دی چغلي خور، دا مړوي دا پوټې خبره ده. خدمت تکړه وي، نور خو داسې دی چې زمری دی، ښه زبردست کار کوي، خبره هم مني او ښه تکړه خشته هر څه. وایي دا پوټې خبره ده، دا هېڅ عیب نه دی، نقصان نه دی، ډېره ښه ده. ما عیب بیان کړو، زه یې سره اخلې واخله بویه ته کور ته. زما وروڼو هر څه برو خو عادت نه برو، خوی نه بدلېږي.
دا یاد ساته. رسول الله مبارک فرمایي اذا سمعتم بجبل زل عن مکانه، که دا موریدل چې غر د خپل ځای نه وړقېده فصدقوه، دا خبره ومنئ. خو که دا موریدل چې یو سړی د خپل خوی نه واوړېد، دا مه منئ. غر به د ځای نه وړقي، خوی انسان د خوی نه نه لقي. پته وایي چې د خوی نه انسان نه لقي، نو بیا د پیغمبر د راتلو مقصد څه شو؟ دا د مولیانو او تقریرونو فایده څه شوه؟ بیا د قرآن فایده څه شوه؟ ځکه الله خو نبي علیه السلام فرمایي بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه خو دې له راغلی یم چې خلکو ته ښه خوی وښیم. او خوی چې بدلېږي نه، بیا څه فایده شوه؟ نه، خوی بدلېږي نه، خو خوی نیکۍ طرف ته مایل کیدی شي. حضرت عمر بهادر و بهادري پکې وه. دا بهادري خوی وله بدلولی نه شي، خو صرف دونه فایده حاصله شوه چې هغه بهادري به د اسلام نه مخکې د کفر دپاره استعمالوله، اوس به هغه بهادري د مسلمانۍ دپاره استعمالوي. حضرت عثمان غني سخي و، نو دا سخا والا خوی ته ختم نه شو د اسلام نه پس، خو هغه سخا به مخکې د بوتانو دپاره استعمالوله، اوس بیا د الله او د رسول دپاره استعمالوي. نو خوی ختمیږي نه بدلیږي. یعنې څه؟ دا خوی د یو طرف نه بل طرف ته راړولی شي. زمونږ دا محنت د پیغمبر محنت دی چې دا خوی ولا دا جذبات به وي، دا غصه به م وي، او دا سخا به م وي، او دا تیزي به م وي، خو دا به مونږ داسې راړو چې د دنیا دپاره نه، د الله دپاره شي، د نیکۍ دپاره شي، د ګناه دپاره نه شي. خوی چېرته بدلېږي؟ کور ته یې راوسته، هغه چغلي خو پکې و، هغه صفت خو هغه کې و، کار به یې ښه کوه. یو ځل راغی، دا یاره واقعي دا شیطان سړي چې که نه، که دې په دغه کې پرېوځي که نه، د ځنکدن په وخت کې پرېوځي، نو دې به بیا هم شیطانت کوي. زه یم دې به ځنکدن وخت کې که دله شیطان راغی، دې به هغه وخت کې هم شیطاني کوي. خو مونږ ته خبرې ګو نه هغه ټایم سره. ښځې ته ورغې، د دې مالک دې ښځې ده، زه خو ستا نوکر یم، یو خبره درته کوم، خو چې ګورې ما رسوا نه کړې. وایه. نه نه، ستا د پیدې خبره کوم، که زما نوم اخلې که نه او خبره اوټ کې، نو بیا درته نه کومه. نه نه، وایه څنګه خاوند در باندې بله ښځه کوي. ښځې ته خو چې دی د ووایي، خو د پنډه دې په ګولۍ دې وویشته، ښځه چې ستا زغمي چې بله ښځه پرې وکړي، نه ساده خبره ده، هر څه زغمي. خو که ته ورته د قصده مې چې ښځې دویمه ښځه کوم، نو تی بیا تندي ته ګوره، خبرې به هم در سره نه کوي. یاره ښځې او دویمه ښځه لرې که، خدای مې د کوټې د دشمن نه وساتي. ښځه چې ته دا زغمي، وی خاوند در باندې بله ښځه کوي، ته څه خبرې؟ ما ته پته نه ده، کله چې ماسخوتن ناوخته راشي او د غرمې کله نی، او کله سهار وختي وځي، خو دا خو هغه بلې ښځې له ځي که نه، قصه پیسه یې جوړه کړې ده. خو ګورې ښځې دا مې راته ووایي چې ما به نه یادوې، زه خو ستا خیر خو یم. ګوره د شیطان له چلم ورځي، خبره دله داسې ډولۍ کې مزېداره خشته، دومره یې دله خشته کې دننه شراب یې دی، بل پې د پاسه پی ولګوي. ته وایې دا خو پی دي، دننه پکې منځ کې شراب. ښه دا ته رښتیا وایې، نو زه تا ته دروغ وایم چې ستا خدمت کوم، ستا غلام نوکر نه یم. خو ګورې زما نوم وانونې، بس نه ماله کار ونه ګورې. ښځه غریبه خفه شوه، او چې دا چا په چا شک پیدا شي، ټول نظر یې بیا خوی. غریب چې به رښتیا چې د ماسخوتن ناوخته راغی، دې غریبه یې وګوره که نه، دا واقعي دا غلام ټیک وایي. که چېرته به سهار وختي ګوره که نه، چې دا بې ټیمه شو، تا چې چا سره روان یې، هرې خبرې ته یې وله نظر یي. هغه غریب هسې په لاره روان یې، دی وایي ګوره که نه ما ته تیز تیز وکتل. هغه هسې چې ته مټ داسې وړقې، ګوره که نه ما ته مټې وایي، حالانکې هغه خوار ته خبر هم نی، خو دا شکونه زیاتېږي، شیطان دا شکونه زیاتوي. یاره دا شیطان ډېر لوی په الف لام ورامي دی، دا خلک یې غرق کړل. بهر کیف وی څه به کوو هلکه، دا به څه چل کېږي؟ وی چل راځي نه کې، هېڅ فکر چې ونه کوې. زه په دې علاقه کې یو تعویزګر دی، اب هغه تعویز دله وکړم چې د اله وله تور کړم د هغه بلې ښځې نه، هله شا به کړ څه پیسې چې غواړي. وی نه، ابه دا چل کوې چې د دې خاوند د دې غړي نه به لږ ویښته را پرې کړې، که د سر نه دې را پرې کړلم خیر دی، ګیرې نه دې را وویستلم، خو دا غړي دا ویښته ډېر قیمتي دي، دا یو دوه درې ویښته مال راکړه چې هغه تعویزګر له تعویز به وکړي، ته تماشه کوه، وړه بیا تې توري تا سره بیا ښه مینه پیدا شي، ویښته به تې څنګه را پرې کوو. وی دا خو اسانه ده، خو چې کله وده شي نو چې هغه به راوالي یقین شي، او معمولي خو به ځان نه خبره نه وي، یو دوه ویښته له کرپ ورکړه او بس مال یې راکړه، زه پېښې زما کار پېښ. ښځه غریبه خو محتاجه ده. اوس دې ته وګوره چې په ویښتو تعویز کول، یاره خو مونږ هم ډېر سادهګان یو. ډانګې سړی په چرتورې چرګې په وینه تعویز کوي، په وینه تعویز جیز دی، تعویز چې خو د خدای نوم لیکې، نو د خدای نوم به په پلیت شي لیکې، وینه خو پلیته را نجسه ده، په پلیت شي څنګه تعویز کوې؟
مونږ ډېر کمعقل خلک هغه وایي توره چرګه راوله کله وي تور چیلې راوله زه یم چې دا تور کې څه چل دی دا تور چې مونږ یادو تور چیلې او توره چرګه دې کې څه چل دی د دې مقصد باندې ځان پوه کړې دا چې د یو تعویزګر و هغه له به خلک تعویزونه له تلل چې تعویزونه له به لاړل نو هغه به ورته وی توره چرګه راوله د هغې په وینه د تعویز دی کوم دې غریب ببار و چې خدای توره چرګه خو ګور یو ویښته پکې یو بڼه پکې سپینه نه دا لکه مې را پیدا کړم چې بار به ووتل ته کې به ورته هغه د تعویزګر هغه سړی به ناست و څه یې درته ووایي یو تعویز را لیکې خو توره چرګه غواړي زه هم کلي ته توره چرګه به پیدا کوم نه وایي داسې کار دی غږ مه کوه ما سره شته زه به یې در باندې خرڅه کړم خو ګورې صیب ته غږ ونه کړې اما میانځ کې د صیب چرګه وه صیب خبر بیا خو راز فاش کېږي که نه سړي به ویل ډېره ښه ده غږ به نه کومه چې کلي ته ځم 200 مې کرۍ لګي او بیا تورې چرګې پسې ګرځم دا خو ښه په اسانه په 200 په 300 والم خو چې شی میلو شي او یې ورکړه تعویزګر بابا له به یې وړه داسې چرګه مې را پیدا کړو ای رغه خدای لکه ښځه داسې وکړه دې کوټه کې پرېږده دلته داسې ګپ شپ لګوه زه به دې باندې د تعویز کوم غریب بې بار وایسته ده به سبق په تعویز ورکړه زه په مخه دې ښه چرګه به بیا هغه خپل شریده ورکړه هغه چرګه په دروازې 10 ځله حلالېدله او 10 ځله به خرڅېده تور چیلې پیر بابا له او کاکا صاحب له خدای ته وګورئ خپلې پیسې که در سره ډېرې شوي او که ډېرې نی خیرات کړې نو په جومات کې ولګوه په خپلو بچو لګوه په خپلو رشته دارانو غریبانانو یې تقسیم کا په خپل کلي ګاونډ کې مسکینانو له ورکړه دا څه کې په کوم طرف روانې تو به تعویزونو کې ماشوم له بې خپې ته واچې هلکه تعویز کې که د خدای او د رسول نوم لیکلي د خدای نوم مثلا لیکلي یا د قرآن الفاظ دې لیکلي یا د رسول الله حدیث دې لیکلي نو دا خو د ظالمه د کفر کار وکړه چې هغه خپې تا چې د خپې سره لګي او ماشوم سره منډې وایي دا خو ډېر لویه ګناه ده تو به څاروو ته تعویزونه اچوي یو سړي مې تپوس وکړه هلکه څاروو ته تعویز دا خو سوټو پورې مری مږي او خپې مږي او غوجل کې ناست دي دا خو د خدای د نوم غټه بېعزتي وکړه بېادبي دې وکړه د کفر کار دی دا کافر چې بې ظالمه وایي نه موږ پکې د فرعون او شداد نومونه لیکو ګورئ نو ما وی چې د فرعون او د شداد نوم څه له لیکې د هغې باندې برکت حاصلې نو دا خو هم کفر دی چې د کافر د نوم نه برکت اخلي او که وایي چې نه دا څاروی به ترې ویرېږي نو هغه ته څه پته لګي چې دې کې د فرعون نوم لیکلی شوی او د فرعون نوم ولا 100 ځله لیکه د املا پورې ولا مګه د څاروي پورې ښه ملګه د غلال پورې مګه نو پی به زیات کړي ای زمونږ قوم دا شیطان دې زړه ته وسوسې چې دا ولې دا په غلطو مونږ سر یو ولې دا غلط کارونه مونږ کوو ډوډۍ ولا دم که خوله کې څاروي له ورکه ګوړه ولا دم که خوله کې ولا ورکه ماشوم له دا څیزونه کنجکې منجکې دا ماشومانو ته مه اچوه صحیح تعویض د شریعت مطابق وله ولیکه خیر دې دې غاړه کې وله واچوه ماشوم له غاړه کې واچوه څاروي له ګوړه اوړه دم که وله ورکه دا د فایدې خبر د خېټې ته به لاړ شو نو دا زمونږ قمقلتوب پورې مې خبره کوله څو بوی د اوسۍ په سر من دله تعویض لیکم اوسۍ راله را پیدا کړم اوسۍ دله کومې را پیدا کړم نو یې دا غري دا ویښته وله راوباس یو څو هغې وي دا خو اسانه شوه چې کله مې میله وده شي یو کرپ په ورکړم یو 2 ویښته به ترې راکاږي هلته لاړه هغه خاوند ته یې ویل سړیه یو خبره درته کومه خو ګورې پله چې به پټه ساتې نیکه مې ډېر خیال ساتي او ګورې زما نو وایه نو ښځې دې بل چا سره تعلق جوړ کړی څه دې ووایې سړیه وایي زه پور کې خدمتګار نه یم خو ګورې ستا د پیدې خبره کومه چې نه مونږ یاد نه کوې ورته چل خو ورځي که نه او نن دې که سبا دې بېغمکی دی هغه څنګه ځان ته لاره وارئ وجنې دې پرېږدي دی چېرته هر ځای کې چې ګیر پرې خو په دا مازدیګر دله حمله کوي وجنې سړیه دا دې سوی ښځه نو ځان چې تر قصد ته اوده که او خرار شروع که چې پته راته ولګي ما خو راته ووایي ته ځان ته تماشه کوه چاله بیا بل ود راغېشتي تېره کړې ده او هر وخت چې دی لالی دی یا دې په دا قانچې دله په دا مری کې در منډي پرېږدي دې نه سړي وی ګور ما یاد نه کړي سړي واقعي چې هلکه ښځه خو هم کمقل شی خو دی کټ قسم له توړې ځان سره غلې غوندې کېښوله او د قصد یې ځان وده که خرارې شروع که هغه غریب یې خو فکر هغه په ښه نیت راغله چې یو 2 ویښته به پرې کړم شال یې راواغېسته خو چې دې مرۍ ته رانږدې کړه بدبخت سر راوچت کړه او غلام خو مې ټیک وایي دا خره چې پرې کړې ومه که پرې نوم خو بیا ځای لال کړې ومه تورې اوچته کړه شړق یې ورکه سر یې ته یې وغورځو چې ویې غورځو ده ور منډه کړې هغه د ښځې رونو پسې راشئ خور یې دله مړه کړه مفتو کېدله وجه هسې بېسه یې مړه کړه خو ګورې ما به نه یادوې
هغې چې هغه وه خور یې ولیده چې د هغې نه خو وینې بېږي او تړته کې ویل لاسونه خپې ټوپونه وایي مفتو کې توله کې خو سړی هلته مردار مړی د چغلۍ برکت دی ولید سړی هم لاړ او ښځه هم لاړه دا د چغلۍ دا امام غزالي رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلی دی احیاء علوم الدین زمن غلط خبره نه ده دومره خطرناک شی د چغلي او که ته وې چې د مړه خو هغه سړی مړ شو بل مړ شو یاد وساته د دین په مسله ځان خبر کا یو سړي شیطاني وکړو یو سړي دروغ ووی یو سړي چغلي وکړه د دې شیطانۍ او د چغلۍ په برکت چې څومره مړي شو د دې چغلي خور او د شیطان په هغه مړو کې حصه ده دا دې نه وایي چې د قتل ګناه شوی نه جناب تا شیطانۍ کړې تا چغلي کړې ده د هغه قاتل چې څومره ګناه شوی ده دومره بس تا هم کېږي د هغه به هم کېږي خو دومره سره ته هم شریک کړې نو ډېر داسې کوو نو وایي دا ما خو مړې نه دی کړی هغه کړی نه نه ستا په شیطانتو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل دوه ټکي لکه وي عربی کې وي اقتل پښتو کې وایي مړ که دا پلان کې صرف اق لفظ وایي یا وي مړ وایي مړ نور ټکي ونه وایي دوه ټکي استعمال کی د دغه دوه ټکو والا سړي په تندي بیا د قیامت پر ورځ لیکلي آیس من رحمت الله دا پلان کې سړی د الله د رحمت نه ناامید غیبت په نه کې نه به د مړي کې او نه به د جمدي کې زرقاني د موطا د امام مالک یو شرحه ده حضرت امام مالک رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی موطا دا حدیثو د هغه شرحه د زرقاني هغه هغې کې یو واقع لیکلی دا هم ډېره معتمده خبره یو ښځه مړه شوه او یو ښځې لمبول یو غاسله ښځه وه بعضې خلک یې د دې مړو د دې غسل خدمت کوي یو غاسلې ښځې دا ښځه لمبوله چې کله یې لمبوله هغه صابون مابون یا لاس ماسې پرې راښکا هغه زمانه کې خو خیر صابون نو صابون په ځای به نور څیزونه استعمالېدل نو چې دې رون له کله د دې ښځې لاس ورسېده نو دا غاسله ښځه وایي دا لمبوونکې یاره وي دا مړې چې دی دا ښځه وي دوا ورته وکړې خدای دې وبخښي وي دا مې یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه پوره چل خو هم ورځي که نه دا بوډاګانې مجیبه ښه دي یو ځل مې دا په بدعملۍ لیدلې وه نو بس اوس خو مړه ده دوا ورته شرمۍ یم او خلکو ته دا ښکاره کوي چې ګنې او سره ښېګړه کوم دوا ورته وکړې چې خدای پاک یې وبخښي خو ما یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه خو چې دا ټکې وې دا لاس یې د هغه مړي د هغه مړې ښځې پتون پورې کلک ونښته دا راکاږي نه راوچتې داسې ونښت لکه په الپي باندې چې یو شی د شي سره نښتې دا زور لګوي هلته کې خلکو وی چې جنازه خو تیاره ده خلک راغلي دی شابه دا مړې راوباسئ که نه وي صبر وکړه مړي خو لا غسل نه دی شوي دا څنګه غسل دی چې نه کېږي خیر خبره پټه کم دی پاتې کېږي د ښځې د هغه غاسلې ښځې لاس د هغې په پتون پورې نښتې دی رون پورې جدا کېږي نه خدای دا څه مصیبت پېښ شپه پکې تېره شو ختمونه کوه درودونه وایه جراګانې خدای ته کوه خدای دا خو د دې مړي رسوایي ده دغسې بېجابه پروت دی او د دې جمدی ښځې هم رسوایي ده تا څه مصیبت شو علما هم راوله چې خدای څوک و حضرت امام مالک رحمت الله علیه دغه زمانه کې جمدی و هغه ډېر لوی بزرګ و هغه ته چې یو دی دغه وخت کې د مدینې شریفې قاضي مو داسې مسله پېښه غریب راغی نو د ښځې سره خبرې نه شم کولی او نه ورتلی شمه پرده به ولګو د پردې نه پورې غاله صیب څه چلو 3 ورځې مړی پروت دی خلکو وی د مړي وارثانو مړی څښا کېږي او ور یاد ساته مړی چې وشي جنازه به درکې ایساری به نه په شریعت کې جنازه ایسارول ګناه ده ګناه و مړي هر قسمه حالت پېښېدی شي هغه جناب وی چې دا خو هغه مړي والا وی چې به داسې کار دی وکړي د ښځې را لاس پرې کړې دې مړوند کې چې موږ خپل مړی ښخ کړو موږ د مړي بېعزتي نه شو کولی او د ښځې وارثانو وی نه لاس څنګه پرې کړو د ښځې د خپې نه دا پتون را پرې کړی دا سرمن را پرې کړی ورسره موږ خپله ښځه خدمت ته تاسو له مړي را لېږلې ده لاس به دې اوس پرې کوې اوس مړي به بین شروع کړي دا به څه کوي حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې راغی پردی ورته ولګوله ویل دې غاسلې ښځې نه دی او تپوس کوم تاسو ګناه خو نه ده کړې ویل ما خو هېڅ هم نه دی کړی ویل چې دا ښځه دې لمبوله څه چل خو دې نه دی کړی وی صاحب یو ټکې مې د خولې نه وتلی
څه دې ویلي دي؟ وایي ما ده وویل چې یاره دا ښځې ته دوا وکړئ چې خدای یې وبخي او دا مې یو ځل په ګناه لیدې ده په بدعملۍ او چې دغه ټکې مې وویل لاس مې ونښته. امام مالک صاحب ورته وایي ښه دا تا په بدعملۍ چې دي را ګوان در سره شته څلور؟ وایي نه. دې ستا مخکې اقرار کړی چې ما دا بدعملي کړې ده؟ نه اقرار یې هم نه دی کړی. تا په دې عمل لیدې ده په خپله د چا مخکې؟ وایي نه په دې عمل مې هم نه دی لیدې. نو تا دا خبره څنګه وکړه؟ یاره وایي دا یو ځل په لاره روانه وه منګی یې په سر و د اوبو او د یو سړي د دروازې مخکې ودرېده. نو زما پې دا شک راغی چې ګینې دې سړي سره دروازې والا سره څه یارانه ده. د خدای نیک بخت دی. ودرېدل خو په دې هم کېږي چې بنده ستړي شي. ودرېدل خو په دې هم کېږي چې پکې چې ته څه ازغۍ مزغۍ مات شي یا څه سره ډغره وخوري یا چا ملګري ته ولاړئ. نو صرف په ودرېدو دې دونه تهمت په دا مړي ولګو او شرموله دې رسوا کوله دی. تا ته دې اقرار نه دی کړی په دې ګناه دې لیدلې نه ده څلور ګواهان د سره نشته او تهمت دې په مړي ولګو. ای به دقه ټکې مې وویو دقسې په ګناه مې نه ده لیدلې خو دغسې مې لیدې وه. وایي داسې کار دی چې اوس به تا له اتیا دورې درکړو تا حد قذف در باندې جاري کوم. والذین یرمون المحسنات المؤمنات څنګه دی ورپسې چې په پاکو ښځو باندې الزام ولګئ او بیا ثم لم یأتوا باربعة شهداء فجلدوهم 80 د څلور ګواهان چې اوسني اتیا دورې وله ورکړي اتیا دورې درکړو هله به کار ټیک کېږي. بس ښځې هغه لاس همغه مړي باندې پروت دی په دورو شروع کړه یو دوره ورکوي بله ورکوي خو چې اتیایمه دوره ښځه وواله هغه غاسله لاس یې د مړي نه جدا شو. خو دا کارونه او کرتبونه دا قصې پسې دا هر وخت نه ښکاره کېږي. دا خدای کله کله دا خپل قدرت اظهار کوي همیشه نه کېږي. دا سزاګانې به الله د قیامت پر ورځ ورکوي. د مړو بد به هم نه وایه مړي چې وشي کفو عن مساوي اعمالهم. نبی علیه السلام فرمایي د مړو د بدو اعمالو ذکر نه کوئ. اذکروا محاسن موتاکم د خپلو مړو ښه بیان کې بدې مه وایې. نبی علیه السلام وایي دی خو هسې هم که څه ګناه کړي نو هغې ته ور ورسېدل دې سره پاړه بد دی. که یو مړی داسې وي چې هغه غلطه عقیده لري او د هغه غلط عقیده او هدف غلط عمل په خلکو کې خور شوي وي او خلک په هغې لګیا دی عمل کوي نو ذکر یې وکړه چې خلک یې د هغه بدعملۍ نه ځان وساتي. یعنې د مړو به هم بد نه وی. غیبت په نه د جمدي کې او نه به د مړي کې سخت وبال او سخت جرم دی. حضرت معاذ اسلمی رضی الله عنه د حضور پاک صحابي دی او راغی نبی علیہ السلام ته ما ګناه کړې ده. حضور پاک مبارک ته مخ دی بل طرف ته واړو دی بل طرف ته راغی وی د الله رسوله ما ګناه کړې په ما حد جاري کا. څلور ځله ته حضور پاک مبارک مخ اړو هغه بار بار وی. نبی علیہ السلام مبارک کې پوره تپوسونه وکړل جرم یې کړی و. صحابو ته یې ځای دی بوځ او سنګسارې چې کله یې بوت او صحابو سنګساره و نو دا د مرګ دا درد ډېر خطرناک دی. د منډه کړی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره یو جامه د اوښ پرته وه په هغې یې وویشته و دې غریب را پرېوت ساتې ووت او رده نبي نو دارې والې د حضرت عمر په جامو پرېوتې. ده ورته خیرې وکړه حضرت عمر فاروق ای معاذ خدای دې داسې داسې کا که تا دا ګناه نه وې کړې نن به زموږ جامې په وینو نه وې لیت شوې. چې راغی حضور پاک مبارک ته صحابه وي څه چله مو سره وکړو؟ وی صاحب سړی مو سنګسار کړو. وی صاحب هغه درد لږ تنګ که نو منډه یې کړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د اوښ په هغه جامه وویشته او خیره یې ورته وکړه. رسول الله مبارک فرمایي عمره بد دې وکړل. زما دې قسمې دې ماعز داسې توبه ایستې وه داسې توبه که دا توبه د ټولې مدینې په خلکو یو روایت کې د ځمکې ذکر دی د ټول ځمکې په ګناهګار طبقه تقسیم کې د ټولو توبه به الله قبوله کړي. هغه داسې توبه ویسته ته بیا وایې چې دا ګناه وکړه. د مړو د بدو ذکر به نه کوي چې یو مړی بد وکړي څه پته لګي د مرګ نه مخکې هغه توبه ایست او که نم د ایستې هغه ورغې که نه خدای له الله پېښه او د هغه بد عمل پېښه زما د هغه بد عمل د ذکر کولو څه ضرورت دی. د مړو ښه ذکر کوې ښې ووایې چې دا ښه سړی و دا نیک سړی و بد به نه وایې نه د جمدو نه د مړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تللی دی صحابو ته بیان کوي یو قوم مې ولید چې په دا شونډې وله په قینچو پرې کولې دا شونډې او چغې به یې والې تپوس مې وکړه دا څوک دي؟ وایي دا هغه خلک دي چې په دنیا کې به یې غیبتونه کول. یو بل قوم مې ولید چې دې وختي کې به یې وله سیخ ورکړه او راښکه به یې د دې غوږه پورې به یې وله شلو بیا به یې دلته سیخ ورکړه دا بل غوږه پورې به یې شلو دا به جوړېده دا به یې وله بیا شلو دا به جوړېده به یې وله بیا شلو هغه به چغې والې وینې ته به یې دی مې دا څوک دی؟ وایي دا هغه کس دی په دنیا کې چې دروغ وي دروغ او دنیا ته به یې دروغ خورېدل
ویل ربی علیہ السلام فرمایي لمن هغه انسان له ډېره لویه تبعی ده چې هغه دروغ وایي دې دپاره چې خلک پرې وخاندي وی د ویل له درې ځله فرمایي دا سړی دې برباد شي دا سړی دې برباد شي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار چې کوم په دنیا کې دوه پلیقه دی یو ته یې په یو مخ خبره کوي بل ته په بل مخ خبره کوي شیطان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ په داخله کې د اور جبه پرته وي د اور جبه په کې تاویږي راتاوي او پراپیګنډ یې څونه کوي دروغ پراپیګنډ دا ډېر لوی جرم خطرناکه ګناه لوی ګناه کبیره ورته وایي نو په دې ژبه شیطانت هم کېږي دروغ هم پرې وایي غیبت هم پرې ویلې کېږي شیطانت هم پرې کېږي دا ټول جرمونه د دې وړې ژبې دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که ما له چا ذمه داري راکړه چې په دې ژبه به دروغ نه ویم دې سړي له زه ذمه داري ورکوم د جنت چې دی به جنت ته ځي دروغ چې په دې ژبه نه وایي یو نیک انسان دی په یو مجلس کې ناست ومه نو یو مجلس کې غیبت کېده وایي دې پاسېدم وی لږ ساعت پس بیا رالم چا سره مې کار و وی چې رالم هغه غیبت همغسې شروع و وی ما هسې واورېده خو توجه مې نه ورکوله چې وده شوم خوب مې لیده په خوب کې یو سړی را لګیا دی او څخه د خنزیر غوښه د مرداره چینجي پې لګیا دي د هغه خنزیر د هغه مردارې غوښې نه نوړی رالي او مال یې راکوي چې دا خو نه خورم وي ستا پلار به یې هم خوري په زور یې زما په داخلو کې رامنډي او وي ما له الټی راځي چې دا خو څخه بین کوي د خنزیر هم ده او چینجي پې لګیا دي دا ولې راکوې یو ستایل ته مسلمان غوښه خوړه هغه خیر دی او دا نه خوري ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میته قرآن کې الله وایي غیبت داسې دی د مسلمان غوښې خوړل وی په زور یې راکوله الټی مې وکړې په هغه خوب کې چې راویښ شومه دا بزرګ وایي قسم په خدای چې 13 ورځې مې د خولې له هغه څخه بوی ته او د کشف خاوندانو پې پوهېدل زموږ د خولې نه هم دغه بوی ځي خو موږ د کشف خاوندان یو پوهېږو پې نه هغوی به پوهېدل موږ نه پوهېږو موږ ته پته نه لګي دروغ دې نه ځان ساتئ ستاسو پکې خیر غیبت دې نه ځان ساتئ چغلي شیطانت دې نه ځان ساتئ دا د ژبې ګناهونه دي دې ژبه کې د یو حدیث کې دا هم راځي چې دا خلک به د ژبو کې به له سیخ ورکړي او د قیامت پر ورځ د دې نه اویزان دي الله اکبر خدای ومسل د حضرت موسی علیه السلام زمانه ده فرعون خدای سره د ملګرو غرق که او حضرت موسی علیه السلام پورې وت د دریاب نه پورې وت یو لوی علاقه وه بلقا د هغې علاقې نوم و په هغې یې د حملې اراده وکړه ملګري تیار کړل چې ورځو په دې ښار باندې حمله کوو چې دا فتح کړو دغې بلقا کې یو نیک سړی و بلعم یې نوم و بزرګ و نیک سړی و د الله عبادت به کوو او د هغې زمانې غټ عبادت به ده چې سړی به جونګړه کې دی رو یا په یو غار کې به دی رو ځان له به ناست و نه به یې ښځه وه نه به یې بچي و اگه چا به ښځه بچي مو نو بیا به هم کوشش کوو چې زیات وخت یې په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تېره شي چې د الله عبادت وکړي د دې بلعم خو ښځه وه خو ډېر زیات الله ته نږدې و او پروردګار دې بلعم له یو نعمت ورکړی و د دعا د قبلېدو چې ده به کومه دعا کوله نو هغه دعا به الله قبلوله د دنیا د خلک راتلل او چا به ورته ښه دعا وي او چا به ورته خیره وي او دې نیک سړی و دعا به یې کوله الله به دعا قبلوله کله چې حضرت موسی علیه السلام په دې ښار د حملې اراده وکړه د ښار خلکو بادشاه ته شکایت وکوي ده سره خو موږ مقابله نشو کولی فرعون د ده سره مقابله ونه کړی شوه د فرعون لوی لښکر د ده په مقابله کې په دریاب غرق شو نو چې فرعون مقابله نشي کولی د فرعون لښکر نشي کولی موږ به ورسره څه مقابله وکړو موږ مقابله نشو کولی فڅه به کوو وی داسې وکړه چې ستا په دې رعیت کې یو سړی دی بلعم هغه ته ووایه چې د موسی علیه السلام ته او د بني اسرائیلو ته خیره وکړي ډېره ښه ده بادشاه د بلعم ته راغی ورته کېناسته وی ګوره زمونږ په دې علاقه د حملې اعلان موسی علیه السلام کړی سره د ملګرو او مونږ یې طاقت نشو لرلی ته مهرباني وکړه ده ته خیره وکړه چې دې تباه شي بلعم ورته وایي چې داسې خو نشي کېدی زما او د هغه خو یو دین دی زما او د هغه خو یو مذهب دی د هغه مذهب ومنئ
د هغه دین ومنې، زموږ د هغه یو دین دی، جوړه به راشي حمله در باندې نه کوي. بادشاه 3 کاره وکړل. ګوره بعضې بادشاه هوښیار د دنیا په لین دین هوښیار یو خو دا دی چې د بلعام ته پولیس والا مقرر کړل چې دی درنه بار ونه تښتي. وی تا وجنو پرېږدو دی نه چې ستا او د هغه یو مذهب دی او هغه په مونږ باندې حمله کوي، خو ته ملګری بیا تا بیا چېرته پرېږدو. که هغه حمله وکړه نو مونږ به لاول تا وجنو، ستا ښځه به وجنو، ستا بچي به وجنو. تا په خپله اقرار وکړه چې زما او د هغه یو دین دی. معلومیږي دا چې ته خو د هغه په طریقې خوشحاله. نو که هغه حمله وکړه تا پرېږدو نه امبرک. دویم یې دا چل وکړه چې د ښځې ته یې واسطه جوړه کړه او هغې له پیسې ورکړې. بعض انسان د ښځې نه مجبوره شي. شیطان هم د بعض نیک انسان ښځه ولمسئ او د ښځې په دام کې راولي نو خرابي کې سړی د ښځې نه مجبوری. ښځې یې ورله ولمسول او ښځې له لالونه او جواهرات او کالي او څه او سپین پټ راولېږل چې دا خاوند یې مجبوره که چې موسی علیه السلام ته او د هغه قوم ته خیره وکړي که نی نو ګورې پرېږدوم هم نه او که خیره وکړه ورته نو دا دومره دولت او مال هم درې درکوو. دریم کار یې دا وکړه چې د مشرانو جرګې دې بلعام له راولېږله چې تاسو لاړ شئ او ده ته نصیحت وکړئ او که دې څومره مال غواړي دولت غواړي دا ټول وله ورکوم، خو چې دا موسی او د هغه قوم تباه شي دې ورته خیري وکړي د خیر الله قبلی. بلعام په دې 3 وجو باندې را مجبور شو. هلته ورته ښځه لګیا ده چې سړیه که دا خیره نه کې نو موږ به څه کوو. موسی علیه السلام خو دیره چولې د خیمې یې لګولې دي، لښکر یې تیار کړی دی او اراده لري زموږ په دې قوم حمله کوي په دې ملک. نو هغه به یا حمله کوي یا به نه کوي. بادشاه موږ نه پرېږدي، ما هم وجني، تا هم وجني، بچي مړاله وجني. یو خیره ورته وکړه. هغې خو پیسې اخېستې وې ښځې. هلته جرګه لاړه بلعام ته چې ته ګوره زموږ وطن یې زموږ کلي روانېږي، موسی علیه السلام زموږ وطن روانوي، خیره به کې. بل خوا د بادشاه دبه و پې پولیس پې مقرر دی چې که موسی علیه السلام حمله وکړه نو بې به دې وجنو. غریب یې مجبور کړ. دې یو خر و په هغه خر باندې سور شو او یو غر ته به ته په هغه غر کې به د الله عبادت کوو. خر یې روان که چې هغه غر ته ځم او چې هلته اوس موسی علیه السلام ته خیره وکړم. خو بادشاه هوښیار و، هغه وی په دې چې الله نه ونه تښتي کسان یې ورسره هغه جرګې والا او پولیس والا مقرر کړي چې تاسو د خیرو ته غوږ کېږدئ، دی به جدا کېږي ستاسو نه چې په لاره ځي هغه ځای کې خر را پرېوت. خر نه ځي. دی را کوز شو هغه خر له دیکې ورکوي چې دا خر پاسئ. وی خر ورسره خبرې شروع کړې دا د بزرګانو کرامت دی چې ته ما ولې وې زه تللی شم مخکې د فرشتو جال راته ولاړ دی، ما نه پرېږدي مخکې تلو ته، زه څه وکړم؟ دی په دې هم پوه نه شو. ته سم ذهن ته راله، جرګه هم راله، د خپل ځان سوچ هم راغی. خر یې پاس او روان شو. هغه ځای ته ورسېده او د هغې زمانې چې کوم عبادت یې هغه خپل عبادت یې وکړ. ځکه د دعا د قبلېدو هم دغه طریقه ده. او زما وروڼو د دې نه مخکې استخاره کړې ده. ورېږه استخاره کومه، استخاره چې کوله نو په هغې کې ورته دا د الله د طرف نه وویلي چې ګورې پام کوه غر کېږي که موسی علیه السلام ته دې خیره وکړه. که ته ډېر هم لوی سړی یې او ډېر هم عبادت ګزار یې خو د پیغمبر د خپې خاورې ته هم نه رسېږي. دا قاعده ده زما وروڼو. دا ټول مخلوق را یو ځای که دا ټول مخلوق. حضرت عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړه وی حضرت معاویه رضی الله عنه غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ حضرت معاویه صحابي دی او عمر ابن عبدالعزیز تابعي دی، لاندې درستو دی. سره دی نه چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ډېر انصافدار و په دنیا کې ډېر انصاف قایم کړی وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی ته معاویه رضی الله عنه. عبدالله ابن مبارک ورته وایي وجود دې راله غوني غوني کړ په وجود مې ویښتو درېدل. وی که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړو نه ډکه شي، دا ټوله دنیا، نو د معاویه رضی الله عنه د هغې اس چې د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې پې جهاد کړی دی دا هغه اس د خپو خاورې ته هم نه رسېږي. چېرته حضور پاک او چېرته صحابه او چېرته وروستو خلک
نو که ټول امت را یوځای شي او نیکان او صالحان او علما او هر څنګه خلک زما ورونو پیغمبر ته په مرتبه کې نه رسېږي. پیغمبر له الله لوی مرتبه ورکړې ده. نو درې ځله د استخاره وکړو، درې ځله ورته په خوب کې دا الهامن او په خوب کې ښودلی کېږي چې بلعمه بېشکه عبادت ته ډېر دی، ستا د خیره مونږ قبلو، ته مونږ مستجاب الدعوات ګرځولې. وګورې که تا سره دا ټوله دنیا هم دکه شي ستا غوندې د نیکانو د موسی علیه السلام د خپې خاورې ته نه رسېږي. پام کوه هغه سره نیغ په نیغه نشي غر کېږي. ګورې خوند یې ونه که لاړ یره هم ده او لالچ هم دی. دا دوه څیزونه ډېر خطرناک دي چې لالچ او یره راشي که نه د سړي نه به ایمان وځي، باید سړی ویرېږي. ځکه نبي علیه السلام مبارک چې دعا کوي نه هغه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الجبن، خدای ما د بزدلۍ نه وساتې. بزدلي او یره دا د انسان دپاره خطره ده، او لالچ او طمع دا د انسان دپاره ډېر خطرناک دي چې په چا یره راشي دې حق خبره نشي کولی، حق نشي بیانولی. او که چاته طمع او لالچ راغی د طمع او د لالچ توجم دي رښتیا خبرې نشي کولی. او دې خوار ته دواړه پیښ دي، یره هم پې د بادشاه ده او طمع او ښځه هم ورته لګیا ده. خیر هغه ځان یې هغه غار ته ورسو. دا خلک د بادشاه دا پولیس والا او دا جرګې والا ته ګیر چاپېره تو دي چې دې به اوس موسی علیه السلام ته خیره کوي. اتفاق ته ګوره مفسرینو لیکلي دي د قرآن شریف د یو آیت په تفسیر کې چې کله د خیره شروع کړه بني اسرائیلو ته، نو د خولې نه د قوم طرف ته خیره وځي. بني اسرائیل نه یادوي، وی خدایه زمونږ د کلي دا قوم دا تباه کړي. هغې ورته لیونې که روغې مونږ راوستي چې ته به د موسی علیه السلام قوم ته خیره وکړې، نو خپل قوم ته د خیرې شروع کړې. او چې د موسی علیه السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخي چې بلعم دې غرق شي. زه خدای ظالمه، مونږ غواړو چې موسی علیه السلام ته خیر وکړو، ځان ته کې مونږ غواړو د هغه قوم ته خیرې وکړه، نو تا خپل قوم ته خیرې شروع کړې. وی قسم دې ژبه اخواړو موضوع تاویږي دی بل طرف ته، غرق هم کړم تباه هم کړم ظالمانو. موسی علیه السلام نوم علم هغه نه راځي، په ژبه خپل نوم راځي. خیر هغه ته کوم خپل تان ته راجع کېږي. او بني اسرائیل په خوله علم د هغې په ځای ستاسو نومونه په خولې راځي، هغه نه راځي. ژبه اخوا تاوم ادې خوا راګرځي، غرق هم کړم. رب العالمین داسې آفت باندې مبتلا که چې لکه د سپي ژبه بار راوته او دې نوم ته راورسېده، ژبه ته یې ویزانده شو. دا د خدای فضل دی. د سپي هم ژبه ده او زمونږ هم ژبې دي. د سپي ژبه کوم ځای پرته وي لاندې ویزان دی، لاړې ته بیږي. او د انسان ژبه پروردګار په شونډو او په غاښونو کې دننه محفوظ ساتلې ده. دا د خدای څونه لوی فضل او څونه کرم درته الله ښولی شي چې انسانه ګورې زه دا هم کولی شم چې ژبه درنه ویزانده کړم او ځوړندې او لاړې ته بیږي. در سره مې څونه احسان کړی دی، غاښونه دي، ژبه ده، دې له مې درله غلاف جوړ کړی دی، شونډې مې جوړې کړې دي، او د دشمن منځ کې مې بنده کړې ده. غاښونه خو د ژبې دشمنان دي، که معمولي غوندې لږ غوندې غاښونه خطا شي او ژبې په دا منځ کې ګیره شي، وینې ته وبهیي او څونه انسان په تکلیف کې شي. دغه ژبه د دې خپل دشمن په قلا کې تاویږي راتاویږي، حفاظت یې څوک کوي؟ الله کوي. او د شونډو غوندې لویه قلعه یې تو کړې ده، د انسان دننه لاړې او هغه چې څه قیسې پیسې دي هغه محفوظ دي، پټې دي. د بلعام ژبه ویزانده شوه، خلکو ته ویې غرق هم کړم تباه هم کړم، غرق شوم. بس پوه شو چې دا خو زه غرق شومه، د پیغمبر ته خیرې زه کوم، غرق شومه. وی راشئ بس زه خواستم غرق یم، اوس ته یو چل ښیمه. هغه چل وکړې نو د موسی علیه السلام قوم به رستو شي، نور خو څه جوړ نه شو. وی څوک وو؟ وی جینکۍ راولې، جامې ورته خشته واچوې، سرونه ورته سرتور کې، او بني اسرائیلو د موسی علیه السلام په لښکر کې وردننه کې سامان ورکړې چې په هغوی سامان خرڅول شروع. چاله چاکوان ورکړې هلته به خرڅوي، چاله بل شي ورکړې د خوراک سامان، چاله جامې ورکړې او خشته کې ښکلې کې چې د موسی علیه السلام په لښکر کې وردننه شي، او سامان ورکړې په ارزان قیمت ته خرڅوي. او که د موسی علیه السلام چې ته فوج او خلکو ورته کتل نو دوی دې ورته مسکا مسکا کوي چې هغې ورته رامایل شي، او که چا ورته لاس اچوي نو انکار دې ورته نه کوي. بس په دې به د موسی علیه السلام قوم شکست موني، په بل یې نه شی والی. اقا چل یې وکړ. بادشاه وی بد داسې جینکۍ خشته خوبصورته تیارې کړې او د خرید و فروغ سامان یې وله ورکړه. وی ورچې بني اسرائیلو کې دا خرڅوی او هغې سره ګډ ګرځئ، که څوک لاس هم درته چې انکار به نه کوې. ډېره ښه ده. جینکۍ تیار شي، سامان وله بادشاه ورکړه.
او ورځی وي او که پیسې درکوي سامان د بادشاه دی خو پیسې درکوي پیسې ستاسو دي ارزانه باندې خرڅوئ پیغلې جنکۍ تیار کړې ښایسته خوبصورته ښایسته جامې ورته واچولې ویښته میښته سټایل وغیرې وله برابر کړل او په بني اسرائیلو کې وردننه شوې سامان یې خرڅو دې لپاره چې د هغوی ځان ته رامایل کي موسی علیه السلام خبر شوې دا ګورې غم جوړ نه کې دا ښځې پرې نه دی خو ښځې خو را دننه شوې وې په سوونو جنکۍ دي په لارو کوڅو کې ګرځي څوک یو شی خرڅوي څوک بل خرڅوي اوس دې زمانه کې هم دا شی شته که نشته دا ګورې هغه طریقه را روانه ده د امریکې او د برطانیې او د کافرو دا یو سازش دی اوس هم دا جنکۍ په دې لارو کوڅو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅوي څوک شیمپوان خرڅوي څوک صابون خرڅوي څوک در باندې چای خرڅوي څوک در باندې چینی خرڅوي څوک پنسلې خرڅوي څوک پینونه خرڅوي او ځانونه یې جوړ کړي او جامه خشته کړې او جامه ټیټ جامه او سر تور کړې او څوک په کوڅو کې دننه ګرځه څوک بازارونو کې ګرځه دا څه دپاره د کمزلۍ مشهورتیا کوو چې صابون مشهور شي صابون د کمزلۍ مشهورتیا کوو د شیمپو د کمزلۍ مشهورتیا کوو د تیلو د کمزلۍ مشهورتیا کوو دا د کمزلۍ مشهورتیا نه کوي مسلمان کشر کل بې غیرته کوي هغه شی دی که نه وګورئ لغوندې هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیه السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته وښوله هغه طریقه روانه ده لارو کوڅو کې جینکۍ ګرځه ولې هلکان دي ورته به ګوري ځان دې جوړ کړه تا ته به هلک ولې نه ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر څه ښکلی پیغمبر دی په خدای به دې قسم وي سړی حیران شي ساجبه الفاظ فرمایي وایي ښځه چې د کور نه بار وځي د کور نه بار شیطان څه چل کوي دا ښځه د خلکو په نظر کې ډولۍ کوي که بدرنګه ښځه ولې ني د ډیران د غورځولو ښځه ولې ني خو شیطان څه چل کوي استشرف لها الشیطان شیطان کوشش کوي چې خلک دې ته وګوري په توجه په غور باندې د دې وجې نه چې د ښځه د کوره بار وځي په غټ پړون یو غټ څادر کې دې پلان پټ کړي هغه دې نه ورته ګوري یو ورته ګوري بل ورته ګوري بل ورته ګوري بل ورته ګوري د نظر او د سترګو ګناه شوه که نه شي بې غم جوړ په لارو کوڅو کې هلکان ناست ولې ظلم کوئ ظالمانو کور نه لرې خپله لور نه لرې خپله مور نه لرې خپله تربوره خپله نه لرې ولې ظلم کوې سکول نه ماشومان یې چوټي شي ولې ماشومان یې لارو کوڅو کې خلک ناستې ورته ګوري څه چل دی وکړه روز یې کتل نو څه کوپر دی وکړه یارونو یو مثال در کوم د مټیو دکان دی او ښه مزېدار دا مټۍ پکې خشته خشته پراته دي هغه سپینې پاڼې پې لګولي او دا ګلاب جامن او دا رسګله او بل ښه خشته په شیشو کې بند او یو سړی بار نه ورته نیغ نیغ ګوري که فایده ورته میلاویږي دوکاندار ورته خدای دې بېخو باسه که اخلې خو راشه وایله که دې څه ما دکان مخې ته وله خدای دې بېخو باسه که دې ګوري په دې کتو اسم نه کېږي تر څو چې دې راشي دوکاندار نه یو شی واخلي مټه یو خولې ته یې واچوي نو دقه رنګې تا ته شیطان دا زنانه متزینه کړه ښایسته یې کړه ته ښکلې کړه او ته د بار نه ورته ګورې نو خو همدغه مټوي دوکان کتو مثال شو که نه تا پې څه چل دی وکړه څه توره دې وکړه بغیر د ګناه نه څه توره پکې شته اسم نشته دا په یو بوتل دې تا لاس کې نیولی دی خو خولې له داسې ساس کې نه راځي او بوتل کې دننه پیپ پراته دي ته ورته نیغ نیغ ګورې څه فایده درته میلاویږي بې د غم نه هلکه دې سره غم زیاتېږي او دا پی به کله څکم دا به کله د ما مرۍ ته دا پی رسي شملې به ترې کله وکړم ماسته به ترې کله وکړم او چې ورته ګورې نه دا غم به دې نه وي هله مټیو دوکان ته چې مخامخ ولاړې غم به دي یاره که پیسې وې او کیلو خو به مې ترې وړو بچو به هم خوړی یو ما به هم خوړی یو او چې نه ګورې دې غم نه به خلاصې نو دا قتل خو غم جوړوي دا خو شیطان سړی نور هم بربادوي دا هغه شعر دا انجیوز والا جنکۍ کوڅو کوڅو کې ګرځي او صیبه بډې والي بډې نن سبا ښځو بډې والي خفه کېږي ما نری نری پنسي وي دا سخا تکې تورې سخا خپې لکه د چیري ښکاري څه پې بیخي وځي دا کمی دا پرتوګ اغوندي دا سینګه دا په خپې ور دننه کوي دا پنسل سینګه په دې نه پوهېږو دا ولې ظلم کوي خلک دا ولې ځان سره زیاتې کوي ښځه حیاداره هغه ده چې دا په پرده کې کور دې کړي دا خو ظلم د خپل اولاد سره ښځې سره ظلم کوې ته د دې خور سره ظلم کوې د مور سره ظلم کوې زیاتې ورسره ولې کوې زمارو نو دا د انجیوز والا جنکۍ په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې
دې دپاره څلور دعوت ورکوي د ګناه هغې ځان ته رامایل کوي چې لکه نور څه نه د ګناه نظر خو به وشي که نه او چې دا نظر د ګناه راغی د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا ودي ختم شي مسلمان چې کافر وي په دقه به یې وي په بل طریقې نشي والی دې چې بې غیرته شو له ده نه د الله امداد پورته شو نو بلعام هغه خپل قوم ته دا چل وکړو جینکۍ تیارې کړې او دا بني اسرائیلو کې وردن نه کړې وردن نه کړې موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کې ګورې داسې دا جنکۍ منې کې دا شرع دینه سودا وانلې دا پرېږدلې خپلو ځایونو ته لیکن بعض هلکان خو وي د نظر ګناه خو شته د سترګو ګناه خو شته د غوږ خو شته بعض هلکانو هغه جنکو داسې ټونګې مونګې ورکړې الله څه چل وکړه وبا خدای په بني اسرائیلو راوسته په یو ورځ 80,000 کسان ترې مړه شو یو ورځ سره 80,000 کسان مړه شو او موسی علیه السلام خدای ته په سجده پرېوت چې یا الله بنده که دا وبا د بعضې هلکانو د وجې نه زما ټول قوم تباه و برباد شو دا د څه د وجې نه دا د نظر د ګناه د وجې نه لعن الله الناظر والمنظور الیه رسول الله مبارک فرمایي د نوی چې څوک چاته په بد نظر ګوري په درې د خدای لعنتي او که څوک ځان له داسې شکل جوړوي داسې جامه جوړوي چې خلک دته په بد نظر وګوري که سړی دی او که ښځه ده په دغه دې د خدای لعنتي رسول الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قرآن شریف کې دی که نه دی مسلمانانو ته ووایه ای پیغمبره چې خپل نظرونه ښکته کړې مه ګورئ حرام نظر مه کوئ او ورپسې راځي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن چې ښځو ته مه ووایه چې خپل نظرونه ښکته کړئ هلکانو ته مه ګورئ سړي به ښځو ته نه ګوري ښځې به سړو ته نه ګوري دا ګناه ده سخته ګناه ده حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم وخت نمرود اور ته غورځو اور یې بل که چل نه ورته وله چې دې اور ته به دې غورځو څنګه هغو په میلونو لرې تاو کوي دې چې ور غورځو خو موږ به نږدې کېږو موږ خو دې ته نږدې کېدی هم نه شو ابلیس د انسان په شکل کې راغی هغه د جهنم هغه مچوغنې لیدې وې د جهنم تالونه ورته یې وایي داسې ټال جوړ کړې او په دې ټال کې دا ابراهیم علیه السلام کېنوي او ټال له جوټه ورکړې نو چې دا ټال ښه تېزه جوټه وخوري او د اور دی منځ ته شي نو پړی به وشلوی نو دی به د اور منځ ته وغورځي غټ ټال یې جوړ کړ ابراهیم علیه السلام یې پې د پاسه کېنو ټال نوچتي فرشتو نیولې نوچتي شیطان ورته وایي داسې وکړې جینکۍ راولې هغې له ډولونه ورکړې یې ډول ډنګوي شپېلۍ ورکړې چې ګډېږي ورته دم ډولکي جوړ کړې هغې مقصې وکړله دم یې راوستې جینکۍ سرونه یې سرتو کړل بې حیایي شروع کړه او چې څنګه رالل ټال یې ګوت یو له ټال اوچت شو دا ولې فرشتو نیولې او چې دا مصیبت راغی سرتور در جینکۍ او بې حیایي راله او د خلکو څلور نظر پې پرېوت په دغه جینکو باندې او د هغې په هغه ډمتوب او سندرو خالقانو غوږونه کېښودل فرشتې د رحمت لاړې د ګناه نظر چې د شروع کو د ګناه اورېدل د شروع کړل د رحمت فرشتې لاړې ختمه شو د هغې په ځای د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي نظر ګناه ډېره خطرناکه ده توبه وباسئ په دا لارو کوڅو کې مه کښېنئ ښه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانت صحابه کرام دی وسره حضور پاک مبارک یو ځل او فرمایل په لارو کې مه کښېنئ ایاکم والجلوس فی الطرقات په لارو کې مه کښېنئ صحابه څه وایي د الله رسوله زمونږ خو د لارو د ناستې نه خلاصې نشته مونږ کب دی کښېنو خامخا به لار کې کښېنو په ډیپه کښېنو د دروازې مخې ته کښېنو خلک په لاره تېرېږي دا خو مونږ خلاصې نشته خامخا به کښېنو حضور پاک وفرمایل ښه چې خلاصې هم نشته او لارو کې کښېنئ نو لارې له خپل حق ورکئ د الله رسوله لارې حق څه دی یو حق یې دا دی چې څوک دي سلام اچوي تاسو علیکم السلام ووایئ دویم حق یې څه دی یو غریب کمزوری دی پنډ دی ورسره ګېډې دی نشي وړی امداد ورسره وکړئ دریم حق یې څه دی نظر ښکته کړئ مه ګورئ چاته دا د لارې حق شو نظرونه به نه اوچتوئ نظر ښکته کړئ
مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه لیکلي دمشق جامع مسجد کې یو مؤذن و بانګ به کو بانګ به بره په مناره کې کو او دغه علاقه کې مسلمانان مو یهودیان مو اوس هم چې مناره کې څوک بانګ وایي اوچت نو ویلی شي چې خلک یې واوري او حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره چې په کوډګۍ کې څوک بره بانګ وایي نو مخ د کلکې نه یو خوا بل خوا ایستیش شریعت کې شته داسې دی بابا او یا کاله شپېته کاله بانګونه ووي بس ټول عمر به بانګ وي یو ځل یې بانګ وي حی علی الصلاة وي او بیا حی علی الفلاح وي د دې جومات د دې منارې سره خوا کې لاندې یو کور و د یهودیان اوسېدل دا خو شکر زموږ ملک د مسلمانانو دی ورچې انډیا ته وګوره پکې یهود هم اوسېږي سیکان هم اوسېږي هندوان هم اوسېږي مسلمانان هم اوسېږي دغلته نه مسلمانانو جومات ته خوا د یهودیانو عبادت خانه را خوا ته د عیسایانو ده هغې طرف ته د سیکانو ده نو دمشق کې هغه وخت کې هم دغسې وه د جومات خوا کې د یهودي کور و چې دی وایي حی علی الفلاح ویې کتل د یو یهودي کور کې یو جینۍ وه په هغې یې نظر پرېوت مؤذن بانګي کاکا نظر چې دی پرېوته نو فورا نظر اخوا کا حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی دا لومبې نظر چې د اختیار نه کم بار جارته معاف دی لا تتبع النظرة النظر یو نظر پسې بل نظر مه تابع کوه فإن لك الأولى دا لومبې نظر د تماف دی ګورې دویم د تماف نه دی خو دا هم ګورې قصدن لومبې نه زموږ دا خلک خطی فقط لومبې نظر ګوري داسې نیغ نه وی لومبې نظر خو ماب او لومبې چې کم ناب دی هغه چې د اختیار نه بار خیال دی نه په چا ور پرېوته او نظر پسې نظر بیا مه لګوه فورا مخبل طرف ته وار مخبل طرف ته وی اړولې وي او اعوذ بالله ویلې وي نو هغه نظر پسې بل نظر کا لاندې ګوري جینې وکتل او ګوري ور بانګ نه خلاص کو په هغه روشندانې سره وی ځان که نیغ نیغ جینۍ ته ګوري جینۍ پس خیال شو چې وی کتل بابا دا پردو کورونو ته ولې ګوري د نیک بخته خوا بانګي کاکا ورته وایي چې یاره جینۍ ډېره مې خوښه شوه مې لیدلې ګوره که نه سترګو پسې د خولې ګناه شروع شوه که نه شوه او د غوږ ګناه شروع شوه که نه شوه د نظر پسې د غوږ ګناه د هغې خبرې اوري او بیا د خولې ګناه هم شروع شوه ډېره مې خوښه شوه او ډېره زیاته مینه مې ده در سره بابا خدای ته وګوره د خپل شکل ته وګوره او بوډاتوب ته یې وګوره د شپېتو یو نړېدلې او ما ته وګوره 1400 کالو دا ته څه کې زه خو ستا د حسین اپ کشری یم خدای ته وګوره ځان هم مه شرموه ما هم مه شرموه او دی هماغسې په سترګو ړوند شوی دی نیغ یې ورته ګوري نه که نه جینۍ داسې کار کوو چې ګناه نه کوو او ته ما سره واده وکړه هغه ځای نه کنیکشن لګولې چغې وایي دا سوچ نه کوي چې زما د اواز په شلم کندي کې اورېدلې کېږي ابو بابا ته ته څه کې ته روغې که لیونې نه بس نکاح وکړه نکاح خو جایز د څه منع خو نه ده ته خو مسلمان یې او زه خو یهودڼه یم نو وایي څه بده خو نه ده د مسلمان نکاح خو د یهودڼې سره کېږي جینۍ ورته څه وایي وی ټیک ده ستا په مذهب کې خو د مسلمان نکاح د یهودڼې سره کېږي خو ما له زما ضمیر د اجازت نه راکړي چې د یهودي نه ما سوا بل چاته به نکاح شم زه به خپل مذهبي ته نکاح کېږي مسلمان سره نکاح نه کوم داسې وکړه جینۍ چې که پیسې دې خوښوي کور دې خوښي هغه زمانه کې د مهر چې ستاسې شرطي ما ته ووایه خو مهرباني وکړه ما سره واده جینۍ پوه شوې چې سړی خو نه وړي بار بار ورته وایي مهرباني بس جینۍ وی راشه یو شرط ورته کښېږده وی ښه بابا داسې وکړه چې نه مهر غواړم نه کور غواړم نه درنه بنګله غواړم نه پیسې کالي جامې اسم نه غواړم یو شرط دا منظور که راځه د اوس نه دې ښځه یم زه نکاح در سره تړم زه نه پلار سره صلاح کوم نه رور سره کوم نه مور سره کوم اوس د سره نکاح تړم د نن نه دې ښځه یم راځه څه شرط دی شا به زر یې وایه دا دی چې یهودي کېږې به اسلام به دې پرېږدي اسلام پرېږده او یهودي شه راځه اوس نه دې ښځه دې جینۍ دا خو ډېر خطرناک شرط و ما خو شپېته اویا کاله بانګونه ویلي مونځونه مې کړي دي او تهجد او روجې مې کړي دي دا هر څه پرېږدم لو کوم په اوبو نه داسې نه کېږي که بل څه شرط یې راته وایه هر شرط یې دې منم خو دا مهرباني وکړه دا شرط پرېږده یهودان ورته وایي چې که دا شرط باندې ښه که نه کوزېږه ما ته دې خوا مه ګوره خیر دې ورته کلک شو خوند دې ونه کړ
یا خوند یې ونه کوي همدا یو شرط دی همدا شرط دی وی ټینګ یې پرې وی یو وی ښه اسلام ایمان مې پرېښود یهودي شوم درله دا د څه ګناه وه د سترګو ورپسې د څه ګناه شروع شوه د غوږ ورپسې د څه ګناه شروع شوه د جبې ورپسې کفر لال کفر شو کفر دغه د سترګې ګناه نه کفر ته خبره لاړه او خوشحاله دی بابا چې د یاره بغیر مهر نه په یو پوټې ټکي راته ښځه میلاو شوه دغه پولی نه راکوزېده خپې خو یې د لاندې را پرېوت سر د لاندې راغی دا ست یې لاندې شو خپې پې د پاسه شوې مردار شو مړ شو جنې پاتې شو نبی علیه السلام فرمایي ډېر کرته د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لش مزلي د جنت په دې دوزخ ته وغورځېږي دا سړی شو حضور پاک مبارک رښتیا وایي یعنې دغه مرګ یې مقدر و لازما یې خپه خوېده او بانګ یې ویلی که دا ګناه د سترګو یې نه وی کړی او دې ښځې ته یې نو کتلې او توبه ایستې وې او ایمان یې نه وی پرېښود دقه مرګ یې مقرر و دې نه نه نورېدله نو کوم خواته جنت ته ځکه چې بانګ یو سړی وی او خلک مانځله راوبلي د دې نه بهترین عمل بل نشته خلک مانځله رابلي او بانګ یې وي او د هغې نه پس مړ کېده شهید به او جنت ته به ته لیکن د سترګو نظر یې پرله پسې که د غوږ نظر شو د ژبې نظر شو بیا ورپسې لال کفر شو دومره خطرناک شی دی نظر خدای دې د سترګو او د غوږ د نظر نه وساتي نن سبا هلکانو سره موبایل موبایلو کې تصویر دا د سترګو نه ګوزې نه جینکو سره موبایل دی په هغه کې تصویر دی دا ځای نه ده د سترګو تصویر والا موبایل تصویر ته ګورې اخباري تصویر ته ګورې د رسالې تصویر ته ګورې او ته په هغې خپل خواهش ته وایي چې شا به ګوره وته او د ګناه نظر کې دا ټول جرم دی تصویر خو هسې هم ګناه ده او بیا د هلک چې د جنۍ تصویر ته ګوري او جنۍ د هلک تصویر ته ګوري زنا شوه زنا خطرناکه زنا ده لعنت ته خدای پرې ورېږي ګناه کبیره ده وړه ګناه نه ده غټه ګناه ده نو د سترګو او د غوږ د دې دواړو ګناهونو نه کوشش کوي مسلمانان ورونو چې ځان وساتي په دې غوږ څه واوره قرآن واوره تلاوت پې واوره ذکر پې واوره بان پې واوره چې کوم انسان لیونی وي لیونی وی په دې غوږ کې وله بانګ ووایه که کوم انسان داسې دی چې هغه نیم پاگل دی وی په دا غوږ کې وله بانګ ووایه که کوم انسان ناپویه دی سبق مې نه یادېږي دماغ مې کمزور دی په دا غوږ کې وله بانګ ووایه ور په غوږ څونه فایده حاصلېږي او چې کوم ماشوم رکوټې پیدا شي څه چل ورسره خلک کوي په دا ښي غوږ کې وله بانګ وي په دا غوږ کې ورته اقامت کوي دا ماشوم خو دغه وخت کې پوهېږي نه لیکن په دا غوږ وله د الله دا نوم وردننه کوي دا د غوږ فایده شوه قرآن واوره تاله نه درځي قرآن یو حافظ یو قاري صاحب ته واجي د قرآن شریف لږ تلاوت وکړه چې زه واورم هلته بانګ ویلې کېږي فورا ورته متوجه شي چې بانګ وایي راډیو دې بند کا خبرې دې بند کا یو ناشنا واقع دې پور رایاده شو د رمضان میاشت یو جنۍ ټي وي ته ناسته ده ټي وي ګوري میلمانه را روان دي مور دې جنۍ له اواز ورکړه بچې دا ټي وي دې بند کا او میلمانه را روان دي روژه ماتې به مونږ سره ډوډۍ به مونږ سره راشه ما سره لغونې کار وکړه نه مورې ما ته چغې مه وه یو پروګرام دی هغه ګورم بچې پروګرامونه دې پرېږده میلمانه راځي کټوۍ پخول غواړي مور دې ما اواز ورکوي لور ورته وایي چې نه ما مه تنګوه زما یو پروګرام دی هغه ګورم چې مور کله تنګه کړه ټي وي اوچت کړه بره کوټې ته لاړه هلته یې ځان ته ټي وي ولګوه مور بیا وروخته چې یې لورې بانګ وایي د خدای الله اکبر وایي زه ډوډۍ را سره نه پخې هغه روژه ماتې ما تیار که هغه پخلی ما وکړه میلمانه م رالل خو ته مهرباني وکړه دا باجه دې بنده که بانګ وایي د خدای نوم اخیستلی کېږي خدای ته وګوره بوی دي بانګونه هغه چې د ما پروګرام خرابېږي هغه چې بیا ما ته چغې مه وه زه پروګرام ګورم فلم سینما ګورم ما ته چغې وایي زه رانه بره راوختم او ته راپسې بره راځي بانګونه دې وایي بانګ څه ته وایي خدای پاک راکوز شو بیا واپسې وخته چې بچې هغه روژه خو دې ماته که راشه کنه میلمنو سره کېنه وړی ډوډۍ خو روژه خو دې ماته که نه ورکوي ورته ور ډبولې شروع کړل ور ورته ډبوي چې ور لرې که نېکبختې دلته مې دله ډوډۍ راوړه یو نولی وخوره یو کجوره پرې کړه هغه روژه خو ماته که په شړک دې ولګي ستا هغه اواز روژه ماته که پسې راغله چې جنۍ خو دننه ده اوسه چغې او ورته وام چغه هم نه راکوي اواز هم نه راکوي دا څنګه ټي وي دي او ټي وي لګیا دی غږېږي د کوټې نه ټي وي اواز راځي نه دی اواز نه راځي
رونه ورپسې راوختل، پلار راوخت، اواز نه ورکوي. شک یې پیدا شو. دروازې ورپسې ماته کړه، ویې کتل جینۍ په فرش لاندې مړه پرته ده. ټي وي غږېږي، لګیا دی سندره فلم شروع دی، جینۍ په فرش مړه پرته ده. ګوره ژوند ته ګوره، که دا ټي وي وختي بند کړی وي او دا راغلی و د بانک احترام یې کړو چې ښه مورې او توبه زه ګناه خو کومه خو دا بانک یې ووایې نو دې لپاره ټي وي بندوم. او دې بانک سره یې دغسې ویلي وي الله اکبر الله اکبر. بانک یې وایي نو بانک سره به هغه الفاظ وی او روجې ماته کړې وي په محبت او په مینه، نو ممکن ده چې د خدای د نوم په هغې شتو کې دې سوتی وي. ځکه دغه ټیم د هغې مقرر و، هغسې ونه کړله، سات یې ووته. چې څه یې ووته هغې راځي راوچته یې راوچتېږي نه، وجود نه اوچتېږي. خلک جمع دي زور ورکوي ځمکې نه، وجود نه اوچتېږي. خدایه داسې چلو شو، دا خو داسې نه لکه ټین چې اوچتې، دا خو نه اوچتېږي. یو انسان و هغه ټي وي لاسې ګوتې یوړې وه، ټي وي مردار خو دې دی نه خوښ، د دې ټي وي د لاسه دا نقصان دی. خو چې هغه یو کس ټي وي اوچت کړه دې خوا دې وجود اوچت، وایي دا خو چې ټي وي اوچته وجود یې اوچتېږي. ټي وي چې ښکته پروت وي وجود یې نه اوچتېږي، دی را کوزول او ټي وي مو سره راوچت. ټي وي چې به یې کېښود وجود به یې دروند شو، چا اوچتولی نه شوه. او چې ټي وي به یو کس اوچت کړه نو دا به راکوزه یې کړه، راکوزه یې کړه ټي وي مو سره راکوز کړه. اوس یې غسل لوړي بیا نه وجود نه اوچتېږي، په زور یې اوچته یې نه اوچتېږي. هلکه وایي داسې چل دی دا ټي وي ورسره اوچتوی، ټي وي ورسره اوچت کړه نو دې وجود اوچت شو، غسل یې ورکړ. بیا جنازه ولې اوچتوي، جنازه نه اوچتېږي. وایي چل هم په دا ټي وي کې دی، په دې سره مینه وه. ټي وي ولا جنازه کې دا سر ته کېښود او جنازه یې اوچته کړه، مقبرې ته یې روانه کړه. ټي وي سره مقبرې ته لاړه، هلته یې ټي وي لرې کړه، بیا کټ نه اوچتېږي چې قبر ته دفن شي. زور لګوي سړي کټ نه اوچتېږي. وایي به داسې وکړې ټي وي سره مینه محبت دا ورسره په دا لحد کې ښخ کړې. دې د دنیا سزا شوه، خدای خبر چې د آخر به یې څه سزا وي. زما وروڼو دا د نظر ګناه ده. هلکان او جینکې ګډ وډ سینما ته ناست دي، ټي وي ته ناست دي، فلم ته ناست دي. هلکان پردو جینکو ته ګورو، جینکې پردو هلکانو ته ګوري. حیا بلکل ختم، خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي. نور کله به ځه چا به ګناه کوله هلک د پلار نه او د مور نه پټه به یې کوله، یا لور یا زوی به کوله پټه به یې کوله. اوس یو ځای ناست یو سوداګر چېرته په سفر ته، د عبرت خبره ده، هغه سره وینځه وه، هغه وینځه خشته وه، خوبصورته وه، خرڅوله خو یې نه چې دا خو زما وینځه ده. ځان سره یې بوتلې هم نه شوه په یارېده چې په سفر کې څه فتنه جوړه نه شي. په دې کلي کې یو نیک انسان وویده، دا نیک انسان دی هغه سره بې امانت کېده. او وینځه یې بوتله هغه نیک انسان ته وایي دا مې تاسو کره امانت راوسته او زه تجارت په سفر ځم چې راشم بیا به یې راکړي. هلکه مونږ سره دا وینځه مه پرېږده، مونږ په فتنه کې مه مبتلا کوه، زما زامن دي او بچي مې دي. وایي چې نه بس زه کوم خوا بوځم، خرڅو مهینه لکېږي مې نه، او په سفر یې بوتلې نه شم پې یېرېږم. اوس تا راته نیک سړی ښکاره شوې، بس تا کره به خدمت کړي تر څو چې زه نه یم راغلی. دا نیک سړی چې ته یو ځل کور ته راننوت په دې وینځې نظر ولګېد، ګناه نظر یې پرې ولګېد. دا خو نیکان نیک و، فوراً یې توبه ویسته الله ته چې خدایه ما نه خو غلطي وشو، نور مې نه لاس ور وړی دی، نه مې څه بل څه ګناه وکړه، خو خدای دا مې هم غټ جرم وکړو چې دې پردی وینځې ته مې په بد نظر وکتل. د دې یو پیر صاحب و نیکه غلله، وایي دقسې مې یو وینځه وه چې را سره امانت یې ښودې وه او ما ورته په بد نظر وکتل. او زه په ځان پوهېږم چې د الله تعالی زما په زړه کې کوم هغه مینه محبت او کم د عبادت شوق هغه مې لاړ برباد. دې نظر سره دا نرسه لاړل. وایي داسې وکړه پلانکي کلي ته به لاړ شي، هلته یو پلانکي نوم یې دی او هغه به دعا وغواړي نو الله به درته را ګناه معاف. ډېره ښه. دې لاړ هغه کلي ته او د خپل استاد چې ورته کوم سړی ښولو د هغه تپوس یې وکړ. وایي دا نمونه نیک سړی بزرګ پیر شته؟ خلکو وایي نه پیر خو په دې نوم نشته. یو دی تپوس کوي بل تپوس کوي، وایي پیر نشته په دې نوم نیک سړی. او دلته کې یو د شرابخانه کې یو هلک دی او بدعمله غوندې دی په دې نوم هغه شته. نه زه خو راغلی یم چې دوا به راته وکړي، نه په بدعمله څه کوم او شرابخانې بازار کې څه واپس راغی. خپل استاد ته وایي صاحب چې تا چاله لېږلي هغه سړی خو ما ونومونه، او چې تا کوم نوم وښو نو په هغه نوم یو کس وایي شته خو د شرابخانې او د ډمبازۍ بازار کې پروت ډېره دی. وایي همغله ورشه دعا درته وکړي. چې دی ورغی دغه پټکې په سر و، جامې اوږدې دي، خلک هم ورته ګوري چې دا ملا صاحب په دا شرابخانې په دا بازار کې څه د بدعملۍ دې بازار کې څه. چې ورغی هغه تپوس یې وکړه، په هغه کور ور دننه شو. هغه هلک ته چې ورغی یو نوجوان هلک ناست و، ستا پلانکي نوم دې یو خوا کې ورسره یو جینۍ ناسته وه، ورسره یو بل هلک ناست او د شرابو یو لوښی ورسره پروت دی، شرابو پل مخصوص لوښي. دی لا بدګمانه شو چې دا څه په مصیبت وړېدم، دا چا نظر عالمه دته زه دوا وکړم او که دی به ما ته دوا کوي. جراث هم راغلی یم راشه خپل حل ورته ووایه. وایي زه چې پلانکي را لېږلی یم او دغسې ما نه د نظر یو ګناه شوې ده، د نظر غلطي رانه شوې ده او تا له راغلی یم ته مهرباني وکړه ما ته دعا وکړه چې ګناه ما ته الله معاف کړي. توبه خو دې ستې ده که نه
یو توبه مې ایستې ده چې توبه دې ویسته الله به درته معافي وکړي. اوس هم تاسو ته مې که چا د نظر د غوږ ګناه کړې وي مایوسه کېږي دې نه د الله په حضور کې د توبه وباسي. یو 2 رکعاته صلات توبه دې وکړي نفل او د هغې نه پس دې توبه وباسي چې یا الله که ما په غوږ یا په سترګو داسې ګناه کړي خدای دې راته معاف. د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لري. وایي دا الله به راسره ښه شي. یاره وایي د تا له خو هغه خپل استاد رالیږلی ما خو دا ته د دغه د بازار کې ناستې د شرابخانې او د دې بدعملۍ او دا جینۍ در سره ناسته ده او دا زنانه او دا هلک در سره ناست دی او دا شراب درته پراته دي هغه وایي دا زنانه چې ده دا د ما مور دا پردی نه ده او دا هلک چې تا ولید دا مې زوی دی او دا چې ته کوم بوتل ما سره یې دې کې شراب نه دي ګیلاس یې کې راوال وي دا پی دی. سړی خو څه ناڅه پوه شو چې یاره څه بدګماني خو مې ختمه شو. نو چې دلته څه له دی رښتیا ده ورته خپل الله نه دی ویلی ده ورته لا ال نه دی ویلي چې منه دا ګناه شوې ده. ده وایي چې راځه ده به په دې سړي نه به زه دعا غواړم که زه به ورته کوم. نو دا تپوسونه یې ترې شروع کړو دلته څه له اوسېږې دلته څه له اوسېږې دلته څه کوې. نو هغه ورته وایي په جواب کې سړی وایي دلته ځکه اوسېږم د شرابخانې په دې بازار چې که چېرې داسې بار دیرومه نو بیا به خلکو وینځې را سره امانت کېښودې نو زما به پیچک پیدا کېږي دلته ځکه دیره یم. او سړی خو واقعي نیک سړی دی او د کشف خاوند دی د کرامت خاوند دی. وی حضرت دا ګناه ما نه شوې ده واقعي او تا د راغلي ما ته دعا وکړه. دا مې دې پورې وي چې د هغه ځای نه چې کوم دی د نظر تهمت د هغې نه ځه د دې وجې نه زموږ علما کرام لیکي او زموږ د طالبان پرې پوه دي چې د حرامو مقدمه هم حرامه او د نیکۍ د ثواب مقدمه هغه هم ثوابي. نو که یو سړی یو نظر وکړي په دې خیال یو امرد انسان ته امرد چې د کوم هلک ږیره نی راغلی په غلط نظر نو دا هم خطرناکه ګناه. جینۍ ته نظر کول او غوږ کېښودل چېرې زه دا ګانه واورم په موبایل کې نن سبا خلکو دا سیدونه بند کړي دي که نه. مخکې ورځو کې یو ځای کې لمونځ کو زه مخکې ولاړ وم په مازه کې دننه صیبه داسې ټنګار شروع شو که نه اوهو خدای پاکه او بیا بندېدم نه ټوله توجه زمونږ د هغه خلکو هم ګډه وډه شوه زمونږ هم ګډه وډه شوه اوس ناشنا لوبه وه سندره وه. خدای دا چا دا دومره ظالم څوک دی هلکه دا ولې دا رینګ ټون چې لګې نو د هغې په ځای باندې چې تا بل څه ټکې ولګوه ته ګانه ولې لګې. ډېر خلک په دې موبایلو کې سندرو آواز کېږي داسې ده که نه. یې سلام هم وګرځو ما دعا کوله د بدقسمتۍ نه د هغه سړي هغه موبایل بیا تنګار شروع کړه هغه ګانه بیا شروع شوه چې شروع شوه ما ورته وکتل یو بوډا سپین ږیري بوډا سپین ږیري ته یقین کوه لاسونه یې رپېدل هغه جیب نه هغه دغه راوویسته و هغه دغه یې هغه موبایل یې لکه د ملس په پنجره کې بند کړی و خلطه کې بند کړی و کله به تار یو خوا راښکه کله بل خوا هیبت هم په غریب راغی کله به بل خوا راښ کله بل خوا خلکو مته وکتل یا بابا یا د خدای نیک بخته د قبر په غاړه ولاړې دا او یو اتیو سلو کالو نه عمر به زیات و غالبا دا ته څه کې